ګلین مکسویل د ذهني فشار له امله له کرکټ نه رخصت واخیست. که زموږ په چینل کې نوي یاست او چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ کې د غنټې نښان هم ضرور آن کړئ تر څو زه هره نوې ویډیو اپلوډ کوم تر تاسو پورې زر ورسیږي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې توپخونې ګلین مکسویل د ذهني فشار او نفسیاتي ناروغۍ له امله ناڅاپي له کرکټ لوبو څخه رخصت واخیست. ګلین مکسویل د سریلانکا پر وړاندې په درېیمه ټیسټ لوبه کې ونه لوبېد او د هغه پر ځای ډارسي شارټ د استرالیا کرکټ لوبډلې د شل ورځې لوبي په نوملړ کې شامل شو. د ځینو رسنیو د راپورونو په وینا ښایي چې ګلین مکسویل د پاکستان پر وړاندې په سیالیو کې هم په استرالیایي لوبډله کې نه وي. ګلین مکسویل د دغه ناڅاپي او لویې پرېکړې نه وروسته د استرالیا لوبډلې روزونکي جسټن لینګر په خپلو خبرو کې ویل چې ځینې وخت ډېر لوی لوبغاړي هم د ذهني فشار او ناروغیو ستونزې له خلکو پټوي. هغه همدا راز زیاتوي چې د نفسیاتو ته یې ویلي چې د ګلین مکسویل حالت وګوري هغه به د ذهني ناروغۍ له امله له ګلین مکسویل سره په اړیکه کې وي. د یادولو ده چې ګلین مکسویل د سریلانکا پر وړاندې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې په 28 توپونو باندې په زړه پورې 22 منډې وکړې. 19 کلن ګلین مکسویل د استرالیا لوبډلې د توپوهانې آلراونډر دی چې په ښي لاس توپوهنه او ابریک توپچونه ترسره کوي. هغه په 113 ورځنیو سیالیو کې د 2.2 په اوسط 2800 منډې کړې دي او همداراز 50 لوبغاړي هم سوځولي دي. په شل اوریزو سیالیو کې بیا نوموړی 1 لوبې کړي او د 15.2 په اوسط سره یې 1500 منډې ترلاسه کړې دي. نوموړي همداراز په شل اوریزو سیالیو کې 20 لوبغاړي هم سوځولي دي. نو دا ویډیو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو له ملګرو سره شیر او لایک کړئ. د خدای په امان مننه.